تاسې اندازه وکړئ یار تاسې درباندې چې زما وینې دلته ما فکر کوئ خانزار چې ولیبال دی زابل ولایت بلاحصار دی ښایسته غنم دي ماشاءالله خانزاد خواته ټول دغه ځنګل دی یا کم رقم شیان دي شیان دا له کومه څو ډول غږ به ته یې واورئ ډېر ډول غږ به بیا موږ بانډارم تقریبا اته نیمې بجې دي ماشاءالله اوس خانزاده شین سوی هم دی دا السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست نو د زابل ولایت دی دا زه چې اوس چیرې ولاړ یم دا د ترنک رود دی نو ماشاءالله دا خو یو ډېر مشهوره رود دی ډېر دوستان یې پېژني کېدای شي په تاسو کې ډېر دوستانو ډېر پخوا لیدلی نو زه دا دی اوس دلته په دا رود کې ولاړ یم او د زابل ولایت د ولاګو د سریز په تعقیب نن راغلي یو دلې د زما و شاته چې ویني دا د زابل ولایت ځوانان دي والیبال کوي نو موږ هم راوتلي یو د مازدګري ټیم دی یو ګړی به وګرځېږو هغه سرانه چې وه د زابل ولایت د ځوانانو یو د میلې مرکز نو هلته خوار واخلو نن به د خیره سره دغه د ترنک رود در باندې ووینو او چای مو راوړي دي چای به در باندې ووینو د خیره سره او دا ځوانان به در باندې ووینو او نجیب جان خو نو دغه دی نجیب خو نو سیدی زما سره ولاړې تاسې اندازه وکړئ یار تاسو درباندې چې زما قد ځوانه دی خدای را سره ولاړې او عینک دې مبارک ژوندی اوسې خدای دې ایمان برکت نو بس د دې ولاګ درته جوړوو او کامرمین چې دی هغه خانزاد دی راسره اوسې راسره اوسې بیا وروسته در معرفي کوم د خیره د نږدې او دې خوا دا د خانزاد موټر ولاړ دی خو لیدلی یې ده دا دی بس خانزاد وایي زه دې نن یو ناولده ځای ته بیایم دې خواته د ناست یو ښه ځای شته خطرناکه ځای چې راوستلی یم نو نور ماته هم اندازه نه راکوي او دا اوس چې موږ پکښې روان دا به د دغه یې خانزاده وه ورته دا دروازه خلاصه که دا خوا کې راوله دا د ترنک رود دا وه دا د وینې د ترنک په رود کې موږ روان یو ماشاءالله دا ښه ساحه ده خوا ورته هر وخت و هغه لوړه ساحه چې وه د سرانې نو زه چې کله چاته موټر ور رانیسم بیا دی ډېر ژر ژر پسې راځم بیا نه پسې پرېږدم دا ځنګل ده دغه ځای خانزاره څنګه خطرناکه ځای ماشاءالله داسې ښایسته ځای ته یې نن راوستلی یم دا د وینې دلته ما فکر کوئ خانزاره چې ولیبال دی ولیبال هم دی او دواړه او دا دې خواته ولیبال هم ده او غېږ هم د وربسو راځئ وربس ته نږدې ده څنګه یې په خیر یې جوړ یې و خیر د خیر یا په تا پسې راغلی یم هغه مېلمستیا وه سرپرایز مېلمستیا وه نو دغه دی بلکل دغه غېږو ته به م زه ورولمه نږدې او ولیبال هم دی او غېږ هم دی نجیب عینک هم پیدا کړی دی بېشکه بېشکه او بل د نجیب د ورور واده هم دی انشاءالله کېدای شي هغه هم موږ به ته یې ووینو ډېر ژر او دا خو نو چې دی د زابل ولایت بلاحصار دی او لمر په لوېدو دی یا نو دا بیا غیر شروع دي زه مقرر یم د نږدې سم دا دې غیر شروع دي بس موږ ته ولاړ یم دا نو دغه دي رسمي نه دي خانزاده هم رسمي نه دي دغسې یو مازدیګري ساتیری دی او خواته چې بیا وینئ بیا ولیبال شروع دی ولیبال ماشاءالله ښه خوند کوي هغه دي ماشاءالله د سږ کال غنم
څونه ښایسته غنم سوي دي اوه دا دي څونه ډېر ښایسته غنم دي ماشاءالله خانزاد او بالکل نورې ورځې چې به موږ کلو دا موټر چې روان دی یا ته لوړ کښېنستو دغه ځای یو باید او نن چې یو خانزاد دلته لاندې راوستي دي یا دا میلې ته و دا ډېر ښه ځای دی ماشاءالله ښه عوام ده و بیخي مې خوښ وایه نجیبه یو څه دورې څه خلک دې پټ کړي دي دا و دا د زابل ولایت د ځوانانو د مازګري ټیم نو د کندهار د مازګري ټیم د ځوانانو د خوشحالۍ هغه خو مو ډېر درباندې لیدلي وو نو نن دا د زابل ولایت دا هم وګورئ چې په دې کې دوې لوبې شروع وې سوه ولیبال او دوه مې غېږې وې نو ماشاءالله وا ډېره ښایسته وه د ډېری ځوانان راوتلي دي هاخوا ته هم ناست دي او هلته یې غېږې مې ایستلې بس دوه او درې غېږې باسي او نورو ته ناست خپل سیلونه کوي نو اوس موږ رالو د موټرو خواته چای به راواخلو چای به وخورو د خیره سره دا د بېرته موټر ته رالو دا دی د ترنک رود ماشاءالله دا سړک چې دی دا پل چې دی دا د سوري ولسوالۍ ته تللی دی نو دا د دویم دا د ترنک په رود کې دا خو به لیونیان نه وي خانزاد او یو دانه دې خواته دی یا بیخي ډېری دي دا دی بس راورسېدو هغه کوم ځای ته چې موږ دا دی چرګ شورواوې دې راواخلې خانزاده پټو راواخله نجیبه پر دا ځای باندې به کښېنو دا ځای سیمټ هم دی او لوړ هم دی دا رود هم تر لاندې ده نجیبه ته به په خطو کې کم مشکل نه لرې دا دی او رښتیا ماشاءالله او دې خواته مخامخ یو ښایسته ځنګل دی او داسې یو ښایسته د مرغیانو اوازونه دي پکښې کې او دا مخامخ بلایسار ځینې معلومیږي وینې خانزاده بلایسار ده او دا خواته ټول دغه ځنګل دی یا ماشاءالله دا د خانزاد ترموز وینئ دا به زون زه اخر ځینې غلا کړم او دا دره وړي دي کوم ما راوړي دي نجیبه دا ټوله دا د خانزاد ترموز د وینې او هر ورځ که ما موټر راوستلی و او دا کې پکښې و پس دا څنګه شان دي نجیب د کم رقم شان دي دا له کومه څو دا یو سرپرایز لري یو شی په دې کې شته اوه ته وګوره بیا دې ګریوان خلاص دا دی ماشاءالله موسم ور دې خواته خانزاد ناسته چای خوري دې خواته نجیب ده دا زه یم نو داسې ماشاءالله یو ښایسته ځای دی مخامخ مې ځنګل در باندې ولیدی دونه ښایسته د مرغۍ اوازونه دي پکښې کې دا که چیرې موږ دوه کښېنستلي وای کېدای شي زموږ خبرې ته یې اورېدلې لا نه وای د مرغۍ د اوازو څخه دا ښایسته شنې چای چرګ شوروا د کم رقم چاکلیټ نجیب راخیستې دي نجیب داسې دا یو څه مصارف کوي دا وینې دا پشمک ده ګرمي یې سوې ده خانزاد ګرمي یې سوې ده دا خو نو د دې ډول غږ به ته یې واورئ د دې ډول غږ به بیا سبا د خیره سره د نجیب د ورور واده دی انشاءالله هغه ولاګ هم انشاءالله درته جوړوم که ژوندي وو که ژوند د واده مراسم به در باندې وینو او د نجیب دوی په دا خوشحالي کې به ګډون کوو څنګه نجیب او کور یې ودا ماتې تقریبا شپږ اووه دانې کارټونه راکړي دي زه به دا دوستان سره راخبر کړم دا دی پر موږ هم ماښام سو ناوخته دی تقریبا دا د اووه نیمې بجې شاوخوا به وي نو ډېره ښایسته هوا ده دونه لوکس هوا ده او بل شاوخوا هغه یو رقم اوازونه به تاسو اورېدلي دا به خانزاده زوم چینجۍ یو رقم اواز یو رقم د چینجۍ اواز چی شي دی چرچورک چنګوښو اوازونه هم شته چنګوښو دا هم شته او هغه هم شته نو ډېره ښایسته هوا ده کېدای شي سپوږمۍ هم راپورته شي خانزاد که نه شته پرون خو وله پرون وه نو سپوږمۍ هم کېدای شي راپورته شي هوا هم ډېره ښایسته ده او ماشاءالله چای هم ډېر خوند وکوي نو موږ به لا یو ګړی د لیک کښېنو د خیره سره د دې هوا څخه او د دې اوازو څخه او د سپوږمۍ د راپورته کېدو څخه به خوند واخلو
نو بیا به وروسته خبرې سره کوو انشاءالله. دا دی بس زموږ بانډار هم تقریبا 9:30 بجې دي، ډېر ناوخته سو. هوا خو ښایسته وه، نو موږ کوشش کوی چې کښېنو. نور نجیب را سره و، نو د نجیب دی د واده مراسم دي، نو دی باید کور ته ولاړ شي. نن باید موږ رایستلی لا نه وی. نو دا د اوس بېرته د ترنک د رود څخه پورته کېږو. تاسو بیا وینئ چې توره شپه ده، لاره خو په دې نه غلطه کړې خانزاده. هاخوا څخه یو بله بتۍ معلومېږي. هغه لاره مو ده انشاءالله. بس دا د موږ لوړ به سره پورته سو، بیا به انشاءالله خبرې کوو. دا نو د زابل ولایت بازار دی ماښامه، ځینې دوکانونه پکښې خلاص دي. دا یو عمومي بازار دی د زابل ولایت. ماشاءالله اوس خانزاده شین سوی هم دی. دا ښه ده شین سوی ده، ګروپانه مې اضافه سوي دي. او دې خواته ده، دې خواته دا مناره چې وینئ ته ودرېږه ور واړو. دا مرکزي جامه ده. چې پر پول که خانزاده بتۍ داسې هغه یې ورکاټ کړم ویوم. یا زما مطلب دا بازار دی چې دوی دا بازار ویني. دا بازار نجیب نن خو نو شی نه لرو، اوه پروګرام اوسه پورې خدای څنګه نه څه کول ولا ویشت